ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له افغان حکومته کوو. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په تازه څرګندونو کې ویلي چې د دوحې تړون په رسمیت نه پیژني او افغان حکومت کوم هرکلی هم نه دی ترې کړی. زلمی خلیلزاد د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد انکرې ته رسېدلی او د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغان سولې په تړاو بحث او خبرې کړې. عبدالله د ملي مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله وایي د افغانستان د ستونزې د حل لاره جګړه نه ده. عبدالله وایي د سولې لپاره مو هره لاره وړاندیز کړې، خو که طالبان یوې هوکړې ته د رسېدو لپاره هڅه نه کوي نو بیا اړینه ده چې د افغانستان خلک پرېکړه وکړي. مک ماسټر د امریکا د ملي امنیت مخکینی سلاکار مک ماسټر یو وار بیا په افغانستان کې د ولسمشر ټرمپ سیاستونه غندلي. مک ماسټر ویلي امریکا او طالبان دواړه په افغانستان کې د موجوده حکومت پر ضد شوي. کابل شیعه علماو په کابل کې د یوې غونډې پر مهال ویلي که د سولې خبرې په حنفي او جعفري فقهو باندې له خنډ سره مخ وي یوازې حنفي فقه باندې د سند جوړ شي. تادین خان د کندهار امنیه قومندان تادین خان ادعا کړې چې له تېرې ورځې راهیسې د کندهار په شاولي کوټ او ورغستان ولسوالیو کې د جګړو او عملیاتو پر مهال دوه اویا وسلوال طالبان وژلي. ولسمشر غني د یو فرمان له لارې له اداري فساد سره د مبارزې په نوم د یو کمیسیون جوړول منظور کړي. د فرمان له مخې همایون حامد، مریم زرمتی، عبدالقیوم نظامي، سید محمد هاشمي او فاروق لکه د یاد کمیسیون د غړو په توګه ټاکل شوي. او وروستی خبر دا دی چې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې ویلي چې په افغانستان کې سوله د سیمې په ګټه ده او په سوداګریزو او اقتصادي برخو کې به نوي فرصتونه رامنځته کړي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه تر بیا چې ستاسو پرته راځم په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.